د روسیې څخه ډیر ښه خبر راغی دا چې روسیې له افغانستان سره څه وکړل. معلومات په پامیر پلس چینل کې راسره وګورئ. روسیې افغان لوري ته د بشري مرستو لومړۍ بسته تسلیم کړه. روسیې افغانستان ته د بشري دوستانه مرستو بسته تسلیم کړه. په کابل کې د روسیې سفیر دیمیتری ایژینوف روسیې رسنیو ته ویلي چې نن پنجشنبه په کابل کې افغان لوري ته د بشر دوستانه مرستو اړینو توکو یو بسته تسلیم کړه. د ژینوف په خبره په دې بسته کې خوراکي توکي، دوا او ځینې نور اړین مواد شامل دي چې پر اړمنو خلکو به وویشل شي. ژینوف ویلي دي دا بشر دوستانه مرستو لومړۍ برخه ده او ټاکل شوې چې نږدې ورځو کې به د مرستو 2 نورې بستې هم افغان لوري ته وسپارل شي. دغه روسي ډیپلوماټ ټینګار کړی دی چې افغانستان د مګړۍ تر هر څه وړاندې بشر دوستانه مرستو ته اړتیا لري او نړیوالو ته پکار ده چې د افغانستان لاسنیوی وکړي.